بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که سړی له خپلې کوروالا سره په ټلیفون کې د بې ادبه خبرې کوي نو دا ګناه لري که نه لري؟ محترمه وروره، دا خو بې ادبې خبرې کول له خپلې کوروالا سره دا خو ګناه نه لري، نه ناروا ده او دغه د بلکې د ادب خیال ساتل دا خو بیا جلا خبره ده. یو ګناه ده، ګناه نشته ورباندې، او یو دا ده چې د ادب خیال وساتي، دا نو په هر وخت کې باید وساتل شي. دا که له خپلې کوروالا سره وي که له هر چا سره وي، سړی باید د ادب لحاظ وکړي او مراعات یې وکړي. ادب هغه شی ده چې الله جل جلاله به داسې انسانان په ورځ د محشر باندې راجلا کړي چې دوی ادب والا خلق وي. الله به خاص پر دې ادب باندې جنت ته بیایي. نو ادب یو عظیم برخه ده په انسان کې. باید انسان په یو وخت کې هم له ځانه څخه لرې نه کړي او له لاسه یې ور نه کړي. هغه که له کور والا سره وي که له هر چا سره وي، یو د ګناه خبره د ګناه نشته، او بل تاسو په ټلیفونونو کې احتیاط کوئ. محترم ورونو، دا ستاسو خبرې دا ور له وره په دغه شبکو په هغه دغو کې چې دا کوم چا سره انلاین وي، دغه شبکو په هغه سټیشنانو په هغه مشینانو کې ثبتېږي، دا هلته ثبت پرتې دي. نو باید داسې نه چې خدا نخواسته یو وخت کې ستاسو خبرې داسې د فحشۍ پر ډول باندې یو څوک راوباسي و میدان ته، هغه به خبر نه وي چې دا به یعنې خاوند له خپلې ښځې سره غږېږي، خو دا به په یو داسې طریقه باندې دوی دنیا ته وړاندې کړي لکه یو نرس له یو ښځې سره غږېږي. یعنې یو فحشۍ ته، یو عریانۍ یا یو ناروا ته به خلق په دې طریقه باندې رابولي. دا به هم یو وخت کې یو غټه مفسده وي ستاسو لپاره، به بیا داسې دی دا عمل وکړي. نو تاسو هر وخت کې د ادب خیال وساتئ، او خود یې ګناه چې ده، ګناه په دې کې نشته، او بې ادبي خو نو تاسو وایئ چې بې ادبې خبرې کوو، تا یې په خپله هم بې ادبه بولئ. نو بې ادبه خبرې مه کوئ، په ښه طریقه باندې خبره ورسره وکوئ، او باید داسې طریقه نه وي چې هغه د انساني طبیعت څخه خلاف شی وي، باید ویې نه کوئ.